تیر درس کې د اسلام د ارکانو په پیژندنه کې د لمانځه په اړه باندې خبره کړې وه چې لومړی په عباداتو کې د محضه عباداتو په قضیه باندې خبره وکړه چې ځینې عبادات داسې دي چې هغه سوچه او خالص تعبدي اړخ لري په ظاهر کې سړي ته د هغه تعبدي اړخ ښکاري هغه اجتماعي ګټې د انسان په ژوند باندې د هغه کوم تاثیرات چې دي هغه ظاهر نه وي نو دې ته هغه عبادات محضه وایي نو په لمانځه باندې موږ خبره وکړه چې لمونځ د انسان په فردي ژوند باندې خپلې اغېزې او خپل تاثیرات لري نن به انشاءالله په مختصره توګه باندې د جمع د لمانځه په اړه باندې یو څه مسائل بیانوم عمدتاً کله چې د اسلام په ارکانو باندې خبره کېږي عمدتاً په درې اړخو باندې خبره کېدی شي یو یې د مسایلو اړخ دی چې هغه زموږ فقهاو بیان کړی دی هغې کې مثلا فرایض کوم دي سنتونه کوم دي مستحبات کوم دي مبتلات او مفسدات کوم دي هغه د مسایلو اړخ دویم اړخ یې هغه د فضایلو وي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د لمانځه د روژې د زکات د حج هغه فضایل بیان کړي دي چې مسلمانان یې تشویق کړي هڅولي دي ته چې هغوی دغه عبادت ترسره کړي دریم اړخ د دې عباداتو هغه اجتماعي اغېزې دي اجتماعي تاثیرات دي د انسان په ژوند باندې د هغې تاثیرات دي زموږ د درس عمدتاً همدا دریم اړخ باندې خبره وي چې دغه عبادت چې موږ او تاسو کوو الله جل جلاله موږ او تاسو باندې فرض کړی دی دې ته یوازې په دې سترګه ونه ګورو چې دا زما او د الله ترمنځ رابطه ده او که چېرته ونه شي نو بس څه تاثیرات زما په ژوند باندې لري نه که دا عبادت ترسره نه شي دا مستقیما ستا په ژوند باندې تاثیر لري ستا په کورني ټولنیز په ټولو مسایلو باندې ستا تاثیر لري نو په دې اساس باندې موږ په دې قضیه باندې غږېږو ورونو لمونځ په اړه باندې احکامو کې یو حکم دا دی چې هغه باید په جمع باندې ادا شي د جمع فضیلت کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مختلف احادیث بیان کړي دي دا فرمایلي دي چې که چیرې یو سړی په کور کې اودس وکړي او جومات ته راځي هر قدم چې راخلي په هر قدم باندې الله د ده درجه اوچتوي او یو ګناه ورته بخي بنو سلمه مدینه منوره کې یو قبیله وه د هغوی سیمه کورونه د مسجد نبوي نه لږ لرې مسجد نبوي خواته څه شړ ځای پاتې نو هغوی راغلل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې یا رسول الله موږ ته اجازه وکړه چې موږ خپل کورونه دغه ځای ته راوړو ځکه چې باراني بادي یخني ګرمي دا مسایل نو کله کله کېدای شي جمع رانه پاتې شي که دلته نږدې راشو نو جمع کې به همیشه حاضر اوسو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې دیارکم تکتب آثارکم چې دا حرص مه کوئ چې جومات ته رانږدې شي تاسو کې څومره لرې یاستئ هماغومره ستاسو دپاره د اجر هغه فرصت زیات دی لرې نو څو هر قدم چې راخلي دا قدم ستا دپاره د درجې د اوچتېدو فرصت دی څوک چې نږدې دی هغه د دغه فضیلت نه محرومه دی بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تر دې حده پورې فرمایي چې زړه مې دا غواړي چې جمع ودرېږي اقامت وشي بل څوک جمع ته مخ کړم او زه ځان سره یو څو ځوانان واخلم او هغه خلک چې جمع ته نه دي راغلي د هغوی کورونه ورته وسېزم بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد د جومات ګاونډي لمونځ په کور کې نه کېږي بالکل واضح لفظ داسې دی دا چې فقهاو د نورو اصولو په رڼا باندې دا خبره کړې ده چې کامل لمونځ نه کېږي او هسې ذمې فارغېږي هغه په خپل ځای باندې خو د فضیلت او هغه معنوي دغه په بنیاد باندې د دې حدیث معنا همداسې ده چې لمونځ نه کېږي هغه چې مطلوب لمونځ دی هغه چې ستا نه الله غوښته دی هغه لمونځ ستا په کور کې بیا نه کېږي ته باید جومات ته راشي بل حدیث کې چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د جمع فضیلت کې فرمایي چې
په منفرد مونځ باندې هغه 15 یا 20 درجې فضیلت او غوروالی لري دا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د فضایلو په بیان کې دا خبره او بیا په داخل د جمع کې هم ځانګړي دغه دي یو سړی جمع ته راځي په هغې کې چې ځانګړي فضیلتونه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې که چېرې مؤمنان په دې پوهېدی چې لومړي صف کې څومره اجر دی په اذان کې څومره اجر دی نو یو بل سره به جګړه به یې کوله یو بل سره به پچې سره اچوله چې هلکه دا ځای زما دی او دا ځای زما نه دی په داسې اندازې پورې به یو د بل نه مخکې کېدی فقهي لحاظ زموږ فقها دي کې دا خبره چې صحیح ده چې د امام پسې متصل خو باید کوشش وشي چې هغه څوک ودرېږي چې هغه علما وي پوه خلک وي که ضرورت د دې پېښ شي چې امام مشکل ستونزه ورته پېښه شي یا فتح ته یا بل ته نو هغوی د ده هغه مشکل حل کړی شي خو نور په اسلام کې د لومړي صف په اړه باندې هر څوک چې مخکې راغی همغه قدم هغه حق دی الله ورکړی دی یو څوک خپل هغه ستر اجر او فضیلت بل چاته باید ورنه کړي دا مسائل او دې ته ډېر زیات دي د جمع فضایلو کې ډېر زیات نور احادیث هم شته دا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په همدې اساس بیان کړي دي چې دا جمع باندې التزام پابندي دا د مؤمنانو په ټولنیز ژوند کې خپل تاثیر لري چې جمع سمه شوه نو بیا ټولنه ورسره سمېږي حدیث کې چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو به ارومرو خپل صفونه برابروئ او که صفونه برابر نه کړه نږدې ده چې الله به ستاسو زړونه سره جدا کړي زړونه به هم سره جدا کړي کرکه به پیدا شي نفرت به پیدا شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې فرمایي چې تاسو جمع کې سره نږدې ودرېږئ په دې باندې ستاسو منځ کې مینه زیاتېږي محبت زیاتېږي ورورګلوي زیاتېږي دا تاسو وګورئ په انساني ژوند کې همداسې چې یو څوک چاته ګران وي نو کوشش کوي چې هغې ته ورنږدې شي نو مؤمن په جومات کې باندې مکلف دی چې هغه د خپل مسلمان ورور سره نږدې ودرېږي څنګ کې ودرېږي لرې دې پاتې نه شي حدیث کې چې دا وایي چې مثلا کله چې فرجا یا دغه پاتې کېږي دوه مسلمانانو ترمنځ هلته د شیطان ځای دی شیطان څه شی کوي شیطان خندا کوي چې دوه مسلمانانو ترمنځ نفرت او کرکه پیدا کړي په دې اساس نیکمندو د جمع فضائل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړي هم دې دپاره چې زموږ او ستاسو په اجتماعي ژوند کې د جمع لمونځ خپل تاثیرات لري جمع لمونځ دوه خو ستر پیغامونه لري دوه ستر پیغامونه او نورې ګټې هم لري د جمع د لمونځ یو ستر پیغام دا دی که یو مؤمن او مسلمان غواړي چې د الله کامله بندګي وکړي هغه په انفرادي شکل نه کوي دا ستر پیغام د اسلام په اړه باندې تا ته دا یو پیغام درکوي چې ګوره که ته غواړې په خپل ټول ژوند کې د الله کامله بندګي وکړي هغه په فردي شکل باندې نه کېږي تا ته د دې اړتیا شته چې مؤمنانو سره به یو کېږي هغوی سره به ورځي او په ګډه به د الله بندګي کوي که هغه دلته په جومات کې ده او که د جومات نه بهر ده اجتماعي توګه باندې د الله سمه بندګي کېدای شي کامله بندګي کېدای شي په انفرادي توګه د الله سمه او کامله بندګي نشي کېدای دا یو پیغام دویم پیغام یې دا دی چې ګورئ په دې دنیا کې ستا یو شمېر دشمنان دي چې ستا د دین نه منع کوي دین نه دې بندوي هغه که په سترګو ښکاري درته او که په سترګو درته نه ښکاري هغه دشمنان ستا کوشش دا کوي چې هغوی ته د الله د ذکر نه د الله د یاد نه د الله د عبادت نه بند د دغسې دشمنانو چې هغه انسي وي او که جني شیطانان وي د دې دشمنانو مقابله هم په یوازې ځان نه کوي د دې جومات ته د راتګ یو ستر پیغام دا ده چې ته دا اعلان کړې چې ربه زه د دغه شیطان په مقابل کې په فردي شکل باندې عاجز یم دغه مؤمنانو ته مې پناه راوړه دې جماعت ته مې پناه راوړه دې ډلې ته مې د مسلمانانو پناه راوړه تر څو پورې چې دلته هغه د شیطان نه ځان وساتم همدې وجې نه حدیث کې چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله اذان وشي شیطان چېرته ځي تښتي که شیطان منډه کې تښتي هغه حدیث الفاظ داسې دي چې باندې رواني او تښتي بیا چې کله اذان خلاص شي بیا راشي مسلمان ته زړه کې شیطان شکوک او شبهات اچي چې اقامت وشي بیا هغه په منډه شي بیا منډه شي هغه وتښتي نو دا همدغه مفهوم ورکوي چې ګورئ چې کله ته دلته راغلی په اجتماعي شکل
د هغه اذان او اعلان په اساس باندې چې درته شوی دی چې هغې نه شیطان تښتېدلی نو ته چې ورته راغلې تا د اعلان وکړې تا د ځان سره پیغام واخیسته چې زه د الله بندګۍ ته او د دې شیطان نه د نجات دپاره زه دغه جماعت ته رالم دغه ډلې ته رالم او دې د مسلمانانو ټولګي ته رالم دا یې ستر پیغامونه دي د دې تر څنګ ګټې هم لري جمع خپلې ځانګړې ګټې لري د ټولو نه ستره ګټه خو یې دا ده چې د مسلمانانو یوه تجمع ده د مسلمانانو یوه د راټولېدو یو مناسبت دی کوم ځای کې چې مؤمنان راټول شي طبعا په هغې کې به داسې خلک هم وي چې هغه د الله د رحمت وړ خلک دي هغوی د خپل ځان سره چې جومات ته راځي د الله رحمتونه ځان سره راوړي نو ته چې جومات ته رالې د الله رحمتونه ورېږي په ته هم ورېږي ته هم د هغې نه بې برخې نه پاتې کېږي حدیث کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه اوږد حدیث دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د الله یو شمېر ملایکې دي چې هغه ګرځي طوافین او هغه د ذکر مجالس لټوي کله چې پیدا یې کړي نو غږ کوي یو بل ته تناده او راشي ورته وایي چې راشي دا ستاسو حاجت دلته دی اوږد حدیث دی بیا هغه الله جل جلاله دې ملایکو نه پوښتنه کوي چې دغه بندګانو زما څه غوښتل هغوی جنت غوښته د څه نه پناه غوښته د اور نه پناه غوښتله څه یې کول پروردګاره ستا حمد او ثنا او تمجید او تکبیر او دا یې بیانول د دې حدیث په آخر کې الله جل جلاله ورته اعلان کوي چې تاسو شاهد اوسئ د دې خبرې چې ما دې ټولو خلکو ته بخښنه وکړه ټولو خلکو ته مې بخښنه وکړه ټول مې وبخښل دلته چې څوک راغلي دي بیا یو ملایکه ورته وایي چې پروردګاره په دې کې یو سړی داسې راغلی دی چې هغه د دې عبادت دپاره نه دی راغلی هغه د خپل حاجت په اساس راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې هم الجلساء لا یشقى بهم جلیسهم چې دا داسې مبارک مجلس دی چې دې کې چې څوک ناست وي هغه بې برخې نه ځي نو د جمع غټه فایده عزتمندو دا ده چې ته راغلی د مؤمنانو یو ټولګي کې شامل شوي چې هغه ټولګی چې الله د هغو په کتو باندې خصوصا سپینې ګیرې وي سپینې ګیرې نه الله حیا کوي هغه خلکو چې لاسونه الله ته پورته کړي دي الله وایي چې دغه لاسونه چې الله ته پورته شي الله حیا کوي د دې نه چې هغه دې همداسې خالي راواپس کړي نو داسې یو ټولګي ته چې راغلی نو طبیعي ده چې په تا باندې به د الله رحم کېږي او که دلته رانغلی ته د الله د رحم نه بې برخې یوازې کېدی شي ته هغه استحقاق وړتیا ونه لري دغه رحمت دا یوه ګټه او یو دغه دویمه ګټه عزتمندو دا ده چې کله ناکله انسان مایوسه شي په دې فردي ژوند کې زړه ته سل قسمه مسایل راځي چې بل دانه مخکې دی پیسو کې بل دانه په دې کې مخکې دی بل دانه په دې کې مخکې دی انسان دی مایوسي ورته راځي چې کله جبهې ته راغلی ول صف دې ونیو او هغه څوک چې ته فکر کوې چې هغه زما نه مخکې دی په دنیا کې هغه وروسته ولاړ دی یا بیخي راغلی نه ده نو ته دا احساس کوې چې نه الحمدلله ما ته هم د مخکې کېدو یو زمینه شته یو فرصت شته د جمع یو غټ حکمت او فلسفه همدا ده غټ حکمت او فلسفه دا ده چې دلته هغه اسلامي مساوات چې ورته وایي برابري هغه دلته برابرېږي دلته شتمن فقیر دلته ضعیف دلته هر څنګه ټول انسانان د الله په وړاندې په یو صف کې ودرېږي دلته داسې نشته چې هغه شتمنو دپاره د ځانګړی ځای وي او د فقیرو دپاره د ځانګړی ځای وي حتی زموږ فقها دا وایي چې دغه جومات د امام پسې چې خلک ودرېږي د ځای تعین د یو شخص دپاره چې هغه راپورته شي او د ځان دپاره ځای تعین کړي چې دغه زما ځای دی او دې ځای باندې به بل څوک نه ودرېږي دا درسته نه ده ځکه چې دا ځای د هغه چا ده چې مخکې راغی هغه چې هر څوک و هر څومره سړی مالدار وي هر څومره جاه او منصب او باچا او سلطان او دغه وي جومات کې ته ټول د الله په وړاندې سره یو شاست نو هغه یأس او ناامیدي هم د منځه وړي هغه د مساوات تصور هم تا ته درکوي او د دې تر څنګ تا ته د ژوند هدف دا کې چې ګوره دا ټول خلک چې راغلي دي دوی د یو هدف دپاره راغلي د یو مقصد دپاره راغلي د الله د رضا کولو دپاره راغلي د خپل رب د رضا کولو دپاره راغلي کله چې مسلمانان مؤمنان په دې عادت شول چې په ژوند کې یو هدف ولري یو مقصد ولري هغه ټولنه نیکمرغه کېدی شي هغه سعادت موندلی شي او کله چې اهداف د ژوند جدا جدا شو لکه زموږ او ستاسو متاسفانه چې اوس جدا جدا شوي دي نن خو دوه حکومته شه سبا به درې شي او بل سبا به په همدې شکل باندې سره دغسې ټوټه ټوټه کېږي او جدا جدا کېږي خو که چېرته هدف ټول یو وي مقصد یو وي او د یو مقصد دپاره خلک جومات ته راشي نو الله جل جلاله د دې خلکو په منځ کې مینه محبت او الفت نور هم زیات د دې تر څنګ
جماعت ته چې راځې تا ته د پاکۍ تا ته د نظافت تا ته د ظاهري او باطني پاکۍ او درس هم درکوي ځکه چې جماعت ته د راتګ آداب څه دي خذوا زینتکم عند كل مسجد همداسې ده که ځان به پاکې خپل جومات به پاکې جومات ته چې راځې خوشبویي به لګې کوشش به کوې چې څوک درنه اذیت نه شي جومات ته چې راځې هغه ته په یو ښه هیئت او په ښه شکل باندې راځي دا مؤمن ته دا درس ورکوي چې هغه د پاکۍ یو درس هم ورکوي بل بنیادي دغه هغه د ورورګلوۍ او د مینې او د محبت زیاتېدو پیغام دی په دې جمع کې مخکې ما دا خبره وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې تاسو صفونه سره برابر لا تصون صفوفکم او لیخالفن الله بین وجوهکم یا به صفونه برابروئ او یا به دا چې الله به ستاسو دا زړونه سره جدا کړي وجوه معنا یا زړونه به هم سره جدا کړي یا هغه تګلوری به هم سره جدا کړي بیا به سره په ټولنه کې په یو دغه باندې هدف باندې نشي راټولېدی یو مقصد باندې به نشي راټولېدی نو دغه مینه او محبت چې زیاتېږي عزتمندو هغه د جومات بس دغه زیاتېږي او اسلامي ټولنه کې دغه هم دا ده چې اکثره دوستۍ همدغه د جومات نه شروع کېږي اکثره رابطې د جومات نه شروع کېږي او یو څوک چې ډاډ کوي اطمینان هم کوي هغه وایي چې پلانی مزګزاره دی الحمدلله په هغه باندې په کاروبار کې په هغه باندې په رشته کې په هغه باندې په ژوند په نورو مسایلو کې باور کوي اعتماد کوي یو څوک چې جومات ته نه راځي وایي چې هغه جومات ته نه راځي نو هغه باندې څوک باور هم نه کوي دا مینه محبت د چیش په نتیجه کې زیاتېږي د جماعت په نتیجه کې زیاتېږي دا یې بله ګټه عزتمندو د وحدت عمل درس دی موږ او تاسو وحدت عمل درس چې یو کار څنګه سړی وکړي د یو کار دپاره څنګه راټول شي د یو عمل دپاره څنګه راټول شي هغه څه چې موږ او تاسو ورته په ټولنه کې ډېر زیات ضرورت لرو زموږ د ټولنې آبادي زموږ د ټولنې ښېرازي او وداني دا ټوله دې ته دغه شوی چې مسلمانان راټول شي او هغوی د یو کار باندې مشترک کار کولو باندې دوی سره اتفاق شي کله چې په یو مشترک کار باندې سره راګډ شول هغوی باندې راجمع شول نو دا کلی هم آبادېږي دا وطن هم آبادېږي دا هر څه او دا جمع د دې لپاره درس د وحدت عمل لپاره دا جمع درس دی تا ته ښیي چې وګوره په څه طریقه باندې تاسو دا دغه او بله مسله عزتمندو دا د امامت مسایل دي په دې باندې لیکنې هم شي علماو لیکنې کړي عجیبه دغه ده چې ګورئ جمع ته چې راځئ وخت مشخصي جمع ته اذان کېږي اعلان ورته کېږي اعلان په اساس باندې چې کله اعلان وشو نو بیا به هغې راځي به جمع ته فقهي مسله دا ده چې جمع کې امام چې مخکې کېږي امام باید څنګه سړی وي هغه افقه وي پوه وي همداسې ده که اقرأ ښه قاري وي که چېرته مشر وي حسن وي که فرضاً هغې په هغې کې سره برابر وي هغه مشر دې مخکې شي طبعا د جومات امام چې کله امام راتب شو بیا خو هغې کې دا مسایل مطرح نه دي هماغه امام مخکې کېږي خو هغه څوک امام کوي خلک چې هغه نسبتا متقي نسبتا عالم نسبتا پرهیزګاره انسان دا زموږ ته دا درس راکوي چې تاسو په اجتماعي چارو کې څوک مخکې کوئ هغه څنګه سړی وي متقي او پوه سړی وي جاهل پسې به نه ځئ ځکه چې جاهل هغه ستا دنیا تباه کوي ستا د ژوند ټولې چارې هغه خرابوي نو اول درس موږ ته د جمع ده چې متقي او پرهیزګاره سړی به مخکې کوئ دویمه خبره دا ده چې متقي مخکې کړو د هغه پوره اطاعت به کوئ اطاعت به پوره کوئ په وړه او لویه کې به اطاعت کوئ چې هغه الله اکبر وایي تاسو هم الله اکبر ورسره وایي انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا سجد فاسجدوا هغه امام د همدې دپاره ده چې تاسو ورپسې اقتدا وکړئ چې کله تکبیر وایي تکبیر ووایي کله چې رکوع کوي سجده کوي تاسو ورسره هماغه کار وکړئ د هغې پوره فرمانبرداري به کوئ نو کله چې دلته مونږ د امام فرمانبرداري زده کړه نو خپل په اجتماعي کار کې چې یو متقي پرهیزګاره سړی مخکې کړی دی هغه هم د خپل چارو سمبالولو لپاره مخکې کړی نو د هغه هم باید خبره ومنو هلته هم ځانځانۍ ته ځای ورنه کړو او بیا دغه د امام پسې اقتدا او د امام پیروي دا مشروطه ده په یو شرط کې چېرته امام داسې یو کار وکړي چې هغه د مانځه نه خلاف وي معصیت وي ګناه وي د دغه امام پسې بیا څوک نه درېږي که نو داسې په اجتماعي ژوند کې هم داسې ده که یو څوک د مخکې که هغه د معصیت امر کوي تا ته معصیت کار کوي ګناه کار کوي هغې پسې بیا تګ نشته بل درس دا دی مثلا چې امام راغی
مخکې چې هغه خطا کېږي انسان د اشتباه ته کېږي نو هغې ته به ته څه کوې فتحه به ورته ورکوې هغه به پوهې تر څو پورې چې د هغې د فتحې په فتحه باندې هغه مونځ جبیره کېږي نو فتحه باندې به جبیره کېږي که بیا داسې مونځ دغه شو چې هغه په فتحه نه جبیره کېده نو بیا به بېرته د سره اعاده وکړي خو هېڅکله داسې نشته چې کله فرضاً امام فرضاً خطا شي دغه پسې څوک کوتک راواخلي هغه پسې څوک کوتک راواخلي عین مسئله زموږ په اجتماعي ژوند کې که څوک مخکې کېږي هلته د امام هلته امام نه مراد مقتدا دی مشر دی هغه څوک چې مشر شي په اجتماعي کار کې د هغه سره به همدقسې دغه کې که اشتباه کوي که غلطي کوي ته مکلف یې چې هغه ورته تصحیح کړي هغه سره به په خطا کې نه ځي هغه سره په خطا کې نه ځي تصحیح کوي به ورته هغه به ورته سمې تر څو پورې چې ستاسو چون اجتماعي مسله ده د ټولو مسأله ده هغه حدیث کې چې راځي که چېرته امام په ثواب باندې وي نو ستاسو ټولو لپاره ګټه ده خو که چېرته امام په خطا باندې شو نو تاوان یې ځان دپاره هم دی او ستا دپاره تا دپاره هم تاوان نو امام به خطا ته نه پرېږدئ هغه به نه پرېږدئ چې هغه بل طرف ته روان وي هغه ستا د دنیا چارې هغه تباه کوي او بربادوي برحال دا عزتمندو د مانځه ځینې هغه د جماعت ځینې دغه که چېرته مونځ په دغه شکل باندې ترسره شي چې هغه فردي آداب یې چې دي هغه په پام کې وساتل شي اجتماعي آداب یې پام کې وساتل شي نو الله جل جلاله اعلان کړی چې ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر چې مونځ په دغه طریقه باندې ادا شي نو الله جل جلاله وایي چې په ټولنه کې ټول فحشا ټول منکر دا ټول د منځه ځي دغه سترو څو ادارو ته چې دا مبارزه علیه فساد او دا مبارزه علیه د ادارې په سر بله اداره جوړول دې ته به ضرورت نه همدغه یوه اداره چې جومات ده همدغه دا ټول مشکلات زمونږ حل کوي خو په دې شرط باندې چې مونږ سم درو یو عالم ډېر ښایسته مثال بیانوي هغه وایي چې تاسو دا ساعت جومات کې دا ساعت ته ویې ګورئ دا زما په لاس هم ساعت دی دغه ساعت چې مونږ ته ټیم ښیي او وخت راته ښیي دا په حقیقت کې د ډېرو پرزو د حرکت په نتیجه کې مونږ ته ښیي خو دا د ډېرو پرزو حرکت ټول منظم دی هر چا ته خپله وظیفه سپارل شوې ده هغه وظیفه سرته رسوي د هغې په نتیجه کې ما ته یو ګټور او مثمر شی لاسته راځي تاسو فکر وکړئ چې په دې کې یو پرزه خپل کار ونه کړي یا سم ونه چلېږي نو تا ته بیا دا خپل سم وخت ښیي نه نو زمونږ او ستاسو دا د مونځونو نه سلام داسې ده که چېرته دا مونځ مونږ په سمه طریقه باندې وکړو د آدابو سره شرایطو سره نو یقینا لکه څنګه چې دا ساعت مونږ ته وخت ښیي د الله د وینا په اساس باندې دغه مونځ به زما ژوند ټول ښایسته کړي زما د دنیا مسایل به ټول الله په همدې سره حل کړي مخکې ما تېر درس کې تاسو ته وویله چې الله چې دا وایي چې استعینو بالصبر والصلاة استعینو تاسو د الله نه مرسته وغواړئ په خپلو ټولو چارو کې د دنیا په چارو کې د آخرت په چارو کې په صبر باندې او په مانځه باندې مونځ ده چې ستا د ژوند ټول مشکلات حل کولی شي هغه په هغه صورت کې چې مونځ په سمه توګه باندې ترسره شي او هغه آدابو سره هغه احکامو سره ترسره شي چې هغه الله جل جلاله په هغې دغه کړی آخري خبره عزتمندو دا ده چې ګورئ مونږ کله دلته ودرېږو دې مانځه کې ودرېږو د مانځه په آدابو کې یو ادب چې الله فرمایي چې قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون خشوع ده خشوع څه ته وایي الله جل جلاله حاضر او ناظر ګڼل همداسې ده عاجزي کول الله حاضر ګڼل کله چې یو بنده الله حاضر وګڼي په خپل مانځه کې او هغه دا تصور وکړي چې زما ټول واړه او لوی الله ته معلوم دی دا انسان بیا لکه څنګه چې په دې جومات کې الله یې خپل ځان باندې مراقب وګڼه هغه د جومات نه بهر هم الله په ځان باندې مراقب ګڼه کله چې الله په ځان باندې جومات نه بهر مراقب وګڼه بیا نو هېڅ مشکل نشته هغه یو مشهور قول دی که نه وایي چې د هغه چا نه وویرېږه چې الله نه نه ویرېږي او څوک چې د الله نه ویرېږي د هغه نه ویره نشته د هغې نه ویره نه ده پکار د دې مفهوم هم دا ده چې په ټولنه کې بیا ستا په هر څه کې که کاروبار ورسره کوې که رشته ورسره کوې که ناسته ولاړه ورسره کوې څوک چې د الله نه ویرېده د هغوی سره ناسته به ستا مطمئنه او ډاډه وي او څوک چې د الله نه ویرېده
د هغې سره ناسته به ستا همیشه دپاره د مشکلاتو او د ستونزو سره مل وي. الله جل جلاله دې موږ او تاسو ته د سم مانځه توفیق را په برخه کې هغه لمونځ چې زموږ دنیا پرې ښایسته شي او زموږ آخرت پرې ښایسته شي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ربنا تقبل منا إنك السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة